ښه وبخئ ملګرو چې ما مخکې لکه خپلو خبرو کې دا دغه وکړه چې د فیسبوک ډېر لیوني میسیجونه راکول ما وویل چې خدای نکه دې کې اخلال واقع نه شي خو هغسې وشوه ما هغه پیشبیني دقیقه وه ځکه دغه حالاتو نه داسې راته معلومېده چې واقعیت دې کې به دا ستونزه ایجاد شي متاسفانه هغه ایجاد شوه خو صحیح دی وبخئ خیر دی نو زه به بیا هم راغلم لایف مشکل نشته د ارمان صاحب یو پوښتنه پوهېږم چې مخکې کې هغه شوه اخلال واقع شو جواب شو که نه ډېره معقوله او ښکلې پوښتنه په تیر لایف کې کړې وه د ویل او شل ترمنځ توپیر یو توپیر خو د کراونې پر اساس یو فرق دا ده چې شل فقط د آی وی سره یا فرست پرسن سینګولر او پلورا یا فقط د فرست پرسن یا متکلم سره شل کارول کیږي د غیب او مخاطب سره نه کارول کیږي یعنی د وی آی نه سوا د هیشي ایټ دغو سره نه کارول یا د یو سره دغو سره نه کارول کیږي فقط آی شل وی شل آی شل ګوډ سکول وی شل ګوډ سکول یو فرق دا دی او ویل د ټولو سره آی وی د هیشي ایټ ټولو سره کارول کیدای شي یو فرق دویم فرق دا دی چې شل ډېر تحریري بڼه لري په لیکنه کې مجلاتو کې کتابونو کې اخبارونو کې د ویل په نسبت ډېر شل کارول کیږي او په زباني انګلیسي کې چې خبرې پې کوې که زه تاسم بیا ته به په زباني کې د هېچا نه شل وانه اورې ډېر غیر معمول که واورې وابه اورې کنې معمولا د شل په ځای ویل کارول کیږي یعنی ویل آی ویل شل ډېر خلک نه کاروي خو لیکنه کې بیا شل کارول کیږي د ویل بیا وډ د شل شود لکه موږ وایو د ماډل اگزلري ځکه د خپل ماډل اگزلري دي نو ویل شل ویل شل لکه ویل وډ شل شود I should learn English کنه لکه بیا په کې بیا فرق کوي چې بیا ویل وډ او شل شود وایي ښه خدای دې وکړي دا نو مرګرو دلته ما مهمه خبره بله کوله ما ویل چې شپږ کنټینیوس ټینسونه دي شپږ سیمپل ټینسونه دي هر سیمپل ټینس چې مقابل کې کنټینیوس ټینس لري فلسفه لري فلسفه دا وه چې ما درته وویل چې اکشن سچویشن خبره وه پریزنت کنټینیوس ټینس اکشن خالی شي ورب انجی خوري I am going to school she is going to school we are playing cricket they are watching TV she is learning English I am teaching to the students we are reading the newspapers and I am opening the door she is closing the window we are sitting on the chairs نو دغه ټوله پریزنت کنټینیوس ټینس دی او ټول اکشن دی ما درته ویلې چې سیمپل پریزنت ټینس اکشن دپاره مستقل ولې سچویشن دپاره د پریزنت کنټینیوس ټینس اګزلري راخلي مطلب دا که از ام آر چېرته سچویشن کې کارول شوي وي دا به پریزنت کنټینیوس ټینس نه وي بلکې سیمپل پریزنت ټینس وي یو مثال وایم I am a teacher ما ډېر شاګردان متاسفانه چې اشتباه کوي همدلته شاګردانو ته وایي چې I am a teacher دا کوم ټینس دی هغې څنګه چې په ام باندې سترګې ولګېږي هغه وایي دا پریزنت کنټینیوس ټینس دی ولې پریزنت کنټینیوس ټینس دی ځکه پریزنت کنټینیوس ټینس دی چې از ام آر دا اګزلري وربونه دي د پریزنت کنټینیوس نو ام راغلی دا اګزلري دی د پریزنت کنټینیوس یا ټو بي ور د پریزنت کنټینیوس دی نو ځکه دا پریزنت کنټینیوس ټینس دی نه داسې نه دی په څو دلیلونو دا کنټینیوس ټینس نه دی یو دلیل مرګلو دا دی چې ما درته وویلې چې کنټینیوس ټینسونو کې همیشه ورب آینجي خوري I am a teacher په د مکمله جمله کې آینجي نه تر سترګو کیږي صحیح شو I am a teacher دلته آینجي بیخي شته نه نو چې نشته آینجي فورت فورم اف ورب نشته یا آینجي فورم اف ورب نشته نو مطلب دا چې دا کنټینیوس ټینس نه دی ځکه په کنټینیوس ټینسونو کې همیشه څلورم فورم د فعل لګیږي یا آینجي دی کې نشته ښه یو دلیل رد شو چې دا کنټینیوس ټینس نه دی دویم قوي دلیل دا ده چې I am a teacher دا state یا situation د state of being دی دا اکشن نه دی او کنټینیوس ټینسونه سچویشن خالی نشي کنټینیوس ټینسونه فقط و فقط اکشن ښیي نه سچویشن نو I am a teacher سچویشن دی نو چې سچویشن دی کنټینیوس نه دی ځکه چې کنټینیوس سچویشن خدای نشي دا سیمپل ټینس دی چې سیمپل ټینس دی کوم سیمپل ټینس دی
سمپل ټینس هم په څو دلیلونو د سمپل پریزنټ ټینس دی. ولې؟ یو دلیل دا دی چې ما وویل چې هر سمپل ټینس د مقابل کنټینیوس ټینسونو نه د سچویشن لپاره ورب راخلي. پریزنټ کنټینیوس د سمپل پریزنټ د پریزنټ کنټینیوس نه راخلي. نو د مقابل پریزنټ کنټینیوس ټینس مقابل ټینس سمپل پریزنټ دا سمپل پریزنټ دی. یو دلیل. بل دلیل څه دی؟ دویم دلیل دا دی چې ما درته وویل چې په سمپل پریزنټ ټینس کې همیشه اول فورم د ورب لګیږي. اول فورم. نو ام د اول فورم د ورب دی. واز دویم دی. د ام دویم بیا واز دی او دریم بین دی. نو پوه شه چې ام فرست فورم اف ورب دی دا دغه. خو فکر مو وي چې دا لکه دې کې چې اګزلري و دلته اګزلري نه دی. دلته مین ورب دی. ما درته ویلي چې کله په یو سنټنس کې یو ورب راغلی وي هغه اګزلري نشي کېدی هغه به مین ورب وي. دا مین ورب دی مرګرو. په مین ورب کې دا لینکینګ ورب دی. تاسې وګورئ ما د وربونو په باره کې یو لیکچر چې دماغ مو پېښلال دا لینکینګ ورب دی. دا اګزلري نه دی. که چا وویل چې آی ام ټیچر ام دلته ټو بي ورب دی ګرامر له نګاه نه ډېره لویه اشتباه وکړه. ځکه دا ټو بي ورب چې پریزنټ کنټینیوس ټینس کې استفاده شي د مین ورب سره کومک وکړي هغه هلته ټو بي یا اګزلري دی. اوس اګزلري نه دی. اوس مین ورب دی. یعنې لینکینګ مین ورب دی. په مین ورب کې دا لینکینګ ورب دی یا کاپولر. تاسې هغه وربونه که مشکل لرئ کاپولر وربونه لینکینګ وربونه مطالعه کړئ انشاءالله مشکل به حل شي. ښه I was going to school the past continuous دی. که زه وایم چې I was a teacher. I was a teacher. We were teachers. نو دا دی کې دا simple past tense د situation دی. I will be a teacher next year. راتلونکي کال ته به زه استاد وم. دا simple future tense دی ځکه state دی. I have been a teacher. Present perfect simple tense دی ځکه state یا situation دی. He had been a teacher. Past perfect simple tense دی ځکه چې situation دی. I will have been a teacher. دا future perfect simple tense دی چې ځکه چې situation دی او انجینر یې خوړلی. دا مهمه خبره وه. اوس مرګلو راځمه خیر لږ نور وضاحت ته دریم تقسیماتو ته. صحیح شو؟ دا هم دشي دویم د ورب له نګاه نه. صحیح شو؟ اوس پوه شوئ چې خبره چیرته دی. راشه چې د اول تقسیمات چې موږ وکړه په اکشن او سچویشن په د نومونه مغه کړه. اوس لږ دغه خبره نور هم واضحه کړو. صحیح دی؟ اخري تقسیماتو کې زه تخته متاسفانه وړه دی. زه به د تاریخ هم ړنګ کړم ځکه تاریخ انشاءالله چې سره پوه شو ځکه دغه ځای. اوس مرګلو ما درته وویلې. صحیح شو؟ ما درته وویلې چې که د ټینس د ټینسونه چې دي ما درته وویلې. صحیح شو؟ چې دې کې شپږ سمپل ټینسونه دي. چې شی دي شپږ سمپل او شپږ کنټینیوس یا پروګریسیو ټینسونه دي. صحیح شو؟ اوس به ښه لږ نور هم واضح کړو. صحیح شو؟ شپږ سمپل ټینسونه دي. د شپږ سمپل ټینسونه اول. صحیح شو؟ اول سمپل پریزنټ. سمپل پریزنټ از مرګرو چې کله د کنټینیوس یا پروګریسیو کلمه وي یا کنټینیوس دی که نه وي ورسره مکمل سمپل دی. دویم سمپل future tense. دریم simple past tense. Simple present, simple future tense, simple past tense. څلورم present perfect tense. صحیح. پنځم future perfect tense. صحیح شو؟ او شپږم past perfect tense. صحیح شو؟ مطلب دا چې شپږ سمپل ټینسونه simple present tense, simple future tense, simple past tense, present perfect tense, future perfect tense and past perfect tense. دا شپږ سمپل ټینسونه دي. نو کله چې سمپل دی مطلب دا چې هم اکشن ښیي او هم سچویشن ښیي.
تدریس غیاب شم دا کار لکه بعد ځکه چې په کار کولو بوخت خو بیا الحمدلله په تدریس کې مې برخه واخیست. نړۍ مننه فیاض پیر صاحب چې سپینه خبره وي دا مو تر ډېره حده د ټینسونه د تا په خواهش د تا په غوښتنه تکرار کړه. نورو مرګلو غوښتنه وه خو ستاسو پکې ډېر رول و. خیر دی که ناوخته راغلی مرګلی بیا تکرار وګوره. موږ یو ویډیو مخکې هم کړی دی قطع شو هغه هم وګوره. ښه مرګلو هر ټینس شپږ چې سیمپل دي شپږ کنټینوس ټینسونه دي صحیح دی. دا سیمپل پریزنټ مقابل کې پریزنټ کنټینوس لري. څه شی؟ پریزنټ کنټینوس ټینس پریزنټ کنټینوس. سیمپل پاست ټینس په مقابل کې سیمپل فیوچر ټینس فیوچر کنټینوس کنټینوس. او سیمپل پاست ټینس په مقابل کې پاست کنټینوس. ښه پریزنٹ پرفیکٹ ټینس په مقابل کې پرفیکٹ پریزنٹ پرفیکٹ کنټینوس. او فیوچر پرفیکٹ په مقابل کې فیوچر perfect continuous. او past perfect په مقابل کې past perfect continuous. ورکه که دا به هم زه صفا کړم چې د مرګلي ګیله ونه کړي چې دا والې دا څه معنا دی کې به څه راز نه وي. هېڅ راز مرګلو نشته. خاصه لیکنونه مې ما وی چې لږ وخت کم ونیسي. خیر دی. ښه مرګلو اوس یې ما دې نه دقیق لیکنې هدف چې شو دا و ما درته وویلې چې هر سیمپل ټینس په مقابل کې خپل مربوطه کنټینوس ټینس لري. ګوره سیمپل پریزنټ ټینس مقابل کې کنټینوس ټینس چې دی پریزنټ کنټینوس ټینس دی. سیمپل فیوچر ټینس فیوچر کنټینوس ټینس. سیمپل پاست ټینس پاست کنټینوس ټینس. پریزنٹ پرفیکٹ ټینس پریزنٹ پرفیکٹ کنټینوس ټینس. فیوچر پرفیکٹ ټینس فیوچر پرفیکٹ کنټینوس ټینس. پاست پرفیکٹ ټینس پاست پرفیکٹ کنټینوس ټینس. کله چې زه درته وایم چې هر سیمپل ټینس د سچویشن دپاره د مربوطه کنټینوس ټینس نه ټو بي وربونه یا اکسلري راخلي نو مربوطه اوس تاسې باید پوه شئ چې پریزنٹ پرفیکٹ ټینس مربوطه کنټینوس ټینس پریزنٹ پرفیکٹ کنټینوس دی نه د نوره. مطلب دا چې فیوچر پرفیکٹ کنټینوس فیوچر پرفیکٹ سیمپل مربوطه کنټینوس فیوچر پرفیکٹ کنټینوس ټینس نه د نوره پنځه کنټینوس ټینسونه. سیمپل فیوچر ټینس مربوطه کنټینوس ټینس کومه دی؟ فیوچر کنټینوس ټینس. هدف مې دی کې چې شی و هدف دا و چې د پریزنٹ کنټینوس ټینس ټو بي وربونه is am are دي. صحیح شو؟ مطلب دا چې که چېرته is am are راغلی وو او مین ورب ING خوړلی وه سل په سلو کې پریزنٹ کنټینوس ټینس دی. I am going to school. زه مکتب ته روان یم. She is watching TV. We are playing cricket. نو دا ټوله په دې کې پریزنٹ کنټینوس ټینس دی. ولې چې is am are راغلی ورب ING خوړلی. نو مرګلو نه مې غوښتنه دا دی چې ځینې مرګلي دغه ټو بي is am are استفاده کې ورب ته ING نه ورکوي. دا بیخي ډېره لویه اشتباه ده. ډېره لویه اشتباه. I am go to school دا کار ونه کوي. I go to school وایه خو د am دی چې استعمال کو ING به اتمن ورکوي ځکه مین ورب راغلی دی. I am go to school نه I go to school وایه خو I am going to school. She is watching TV. چې متاسفانه د ځینې مرګلي چې هغه وي ابتدا کې داس هغه کیم. ښه ډېر ښه مرګلو زه خو مثال دغه دی په خوله درته وایم چې چا د مثال غوښتنه کړي. صدیقي صاحب ګوره پریزنٹ کنټینوس ټینس I am ښه زه به مثالونه دلته درکړم. صحیح شو؟ سیمپل اول ټینس سیمپل پریزنٹ ټینس پریزنٹ کنټینوس ټینس. صحیح شو؟ سیمپل پریزنٹ ټینس ما درته وویل چې هم د سیمپل ټینسونه هم اکشن ښیي. صحیح شو؟ اکشن دپاره مستقل او سټیټ یا سچویشن دپاره مقابل کنټینوس ټینسونونه
اگزلری راخلی صحیح شو. و سیمپل پریزنت ټنس ما ته وی چې اکشن د لپاره مستقل اکشن د لپاره سیمپل پریزنت ټنس مثلا اول فرم I go to school صحیح شو. I go to school د اول فرم دی د سیمپل پریزنت ټنس ولی اکشن دی I go to school, I watch TV, I play cricket, I teach to the students, I learn English. دا ټول زه انګلیسي زده کوم، استادانو ته درس بیا شاګردانو ته درس ورکوم. I play cricket لوبه کوم. نو دا چې دی دا سیمپل پریزنت ټنس اول فرم. خو یو شي ته مو فکر وي که چیرته دغه هی شي یا شي شي دا به goes شي. He goes to school. هغه مکتب ته ځي. فقط مرګلو فقط سیمپل پریزنت ټنس کې مثبت جمله کې نه منفي سوالیا نه. سیمپل پریزنت ټنس په مثبت و به خزه د هیټر مرګلو لږ ګول کمه چې ګرمي شوه ډېره سخته یو دقیقه. مرګلو دغه خبرې ته چې بیا د ایس یا ای ایس په نورو په هیڅ ټنسونو کې دا کار نشته، خاص په سیمپل پریزنت ټنس کې. په سیمپل پریزنت ټنس کې په مثبت جمله کې یعنی منفي سوالیا کې نه. دا دویم شرط ده، یو شرط ده سیمپل پریزنت ټنس کې، دویم شرط ده مثبت جمله کې، دریم شرط ده چې د غیب یا تھرد پرسن لپاره، او څلورم شرط ده چې تھرد پرسن سینګولر، او پنځم شرط ده چې ورب به ایس یا ای ایس خوري. یعنی مطلب دا چې په سیمپل پریزنت ټنس کې مثبت جمله کې د تھرد پرسن سینګولر سره به ورب ایس یا ای ایس خوري. مطلب دا سیمپل پریزنت ټنس دی صحیح دی. جمله مثبت ده ځکه سوالیا پکې نشته، اخر کې فول سټاپ دی، او یا مثلا ناٹ پکې نشته چې نیگیټیو شي. نو دا مثبت ده سیمپل پریزنت ټنس دی. ورب دغه ورب دی دا به ایس یا ای ایس خوري. د ای ایس خوړلی دی ولی چې دا تھرد پرسن سینګولر دی، ځکه تھرد پرسن پلورل موږ لرو چې هغه دی دوی، خو دا پلورل دی دا نه. تھرد پرسن سینګولر دا منه چې هی یا شي او ایټ، هی شي ایټ دا تھرد پرسن سینګولر دی. نو مطلب یا سینګولر وي یا بلال وي یا جمیله یا دغسې نومونه وي، دا هم تھرد پرسن سینګولر کې راځي، او دا خو پروناون ضمایر دي. نو دغه هی شي ایټ دا تھرد پرسن سینګولر دی. کله چې په سیمپل پریزنت ټنس مثبت جمله کې تھرد پرسن سینګولر راغلی وي د ورب ایس یا ای ایس خوري. نو اوس به ته وایې چې استاد ته دوه خبرې وکړې چې ایس یا ای ایس. نو کله ایس خوري کله ای ایس خوري، دا ډېره ښکلې پوښتنه ده. کوم وربونه چې په ایس ایس ایچ سی ایچ او ایکس زی په دغونې ختم شوي د ای ایس خوري، که په دغو نوي ختم شوي ایس خوري. مثلا گو جی او گو په او ختم شوی نو ځکه ای ایس خوړلی. He goes to school هغه مکتب ته ځي. She goes to school at 8 o'clock every morning هغه هر سهار په 8 بجو مکتب ته ځي. I یا she meets her mom at 8 in the evening every Saturday هغه د خپل مور سره په 8 بجو د ماښام هره شنبه ملاقات کوي. مثال نو کله وربونه چې په اس اس ایچ سی ایچ او ایکس ختم شوي ای اس، او که په دغو نوي ختم شوي اس. مثال که زه داسې کوم شي یا هی یا جمیله، هیڅ فرق نه کوي. جمیله واش دا ورب دی سیمپل پریزنت ټنس دی، ورب دی په اس ایچ ختم شوی، په اس ایچ ختم وي ای اس. washes the dishes, washes the clothes, washes the car, washes the carpet. Arsha Jamila washes the car, she washes the car. Ya Shakir washes the car, ya he washes the car. نو جمله سیمپل پریزنت ټنس دی، مثبت جمله دی، تھرد پرسن سینګولر دی. نو ورب طبعا ایس
یا ای اس خوري خو دلته ای اس ځکه خوړلی دی چې په اس اچ ختم شوی دی نو دا مهمه خبره وه او که داسې وي په دغو اس اچ یا سی اچ یا او اکس زیډ نه وي ختم شوي بیا مثلا جمیله ډرایوز یا ډرایوز مثال نه یا وایم چې سپیکس سپیک په اس اچ سی اچ او اکس زیډ نه دی ختم نو اس ورچومه جمیله سپیکس انګلیش جمیله speaks English یا she speaks English مرګله بالکل که زه د نورو ټینسونو ته ورسېدم صافي صاحب بالکل به زه توپیرونه د ټولو ټینسونو درته وایم مرګلو نو سیمپل پریزنټ ټینس دا اکشن دی نو اکشن دا معنی چې اول فرم کارول کیږي خاص اول فرم دی خو خاص د تھرد پرسن سینګولر سره مثبت جمله کې د ورب اس یا ای اس خوري دا مې درته ووی او تھرد پرسن سینګولر که دا نه وي نوری نه خوري مثال زه وایم چې آی سپیک نو دا چې دی دا صحیح دی سیمپل پریزنټ مثبت خو دا تھرد پرسن سینګولر نه دی فرست پرسن سینګولر دی نو دا نه خوري دا اس یا ای اس نه خوري دا خاص تھرد پرسن سینګولر دی آی سپیک انګلیش آی واچ ټي وي آی ټیچ ټو د سټوډنټس آی لرن انګلیش آی گو ټو سکول وی پلی کرکټ دا ټول اکشن دي صحیح شو اکشن ځکه ما ته اکشن لپاره مستقل وربونه لري دا غو د مین ورب دی مستقل مین ورب اگزیلری مرګون دا نور څه نشته دا مین ورب دی دا مین ورب دی همیشه مین ورب کارول کی فکر وی مرګلو اگزیلری وربونه خاص په هغه کې کارول کیږي دا کنټینیوس ټینسونو کې اگزیلری وربونه په ساده یا سیمپل ټینسونو کې نه کارول کیږي ولو که دغه اس ام ار هم چیرته د کنټینیوس ټینس کې وکارول شي خو هغه د اگزیلری دی که په سیمپل ټینس کې وکارول شي دا خپله مین ورب دی نو ټوله سیمپل ټینسونو کې چې کارول کیږي مین وربونه کارول کیږي نه اگزیلری لکه کنټینیوس ټینسونو کې چې کارول کیږي که اس ام ار واز ور یا مثلا had been will have been has been دا ټوله had been دا ټول چې کله کنټینیوس ټینس کې وکارول شي اگزیلری دی که په سیمپل ټینسونو کې وکارول شي دا مین وربونو ته راځي صحیح دی نو په دې دا ډېر مهم ټکی و I speak English څنګه مرګلو بل صحیح شو دا چې کله غواړئ تاسې منفي ته بدل کړئ یا څنګه نو تاسې باید پوه شئ چې د سیمپل پریزنټ ټینس منفي هغه چې دی ډو او ډز دی دا اګزیلري دی دی ډو ډز دی صحیح شو ډو د آی وی یو دی آی وی یو دی یا پلورل سره ډو او هی شي اټ سره ډز دا مرګلو ما ځکه ته وی چې خاص مثبته جمله کې ورب اس یا ای اس خوري په منفي سوالیا کې ډز راځي نو چې ډز راشو دا ډز خپله دا ورب دی دا ډو دی دام ډو دی دام ډو دی خو د هیشي اټ په خاطر ای اس خوړلی ځکه په او ختم شوی دا ډو ډز شوی نو بیا ضرور نه دی چې مین ورب او اس یا ای اس وخوري ځکه چې د اګزیلري خپله خوړلی دی صحیح شو اوس I do not go to school I do not play cricket منفي She does not go to school. Yeah, she doesn't go to school. She does not play cricket. She doesn't. Do not, don't. Does not, doesn't. The learn from there. Does she go to school? Does your father watch TV? Does your brother play cricket? Do your sons go to school? Do your brothers watch TV? Plural she. Do you go to school? Do you learn English? How often do you speak English? How often do you go to course in a day? How often do you eat in a day? How often does your father go to mosque in a day? How often دوارا how often does your father watch TV in a week? How often does your sister go to school in a week? نو مثال دغه سي نو کله چې بیا په هغه کې شي مثبت دغه سي دا مرګلو ټول څه وو اکشن وو اوس که سچویشن ته راشو ادي خبره ده سچویشن کې سیمپل پریزنټ ټینس سچویشن کې د پریزنټ کنټینیوس ټو بی وربونه اس ام ار استفاده کوي I go to school I am a student I am a student دا سیمپل پریزنټ ټینس دی دا سټیټ یا سچویشن دی خو دغه دا بیا دلته ټو بی یا اګزیلري نه دی ځکه د مین ورب سره اګزیلري اخته چې مین ورب سره کومک وکړي د خپل په خپل ذات کې مین ورب شو
ځکه مین ورب نشته دی کې چې کومک وکړي دا خپله مین ورب دی لینکینګ ورب دی یا کاپیولر دی صحیح شو I am a student she is a student we are students they are students نو is am are چې دا د حقیقت کې د present continuous tense auxiliary دی که په simple present tense کې situation که situation وښیي دا simple present tense دی دا بیا simple present tense کې کارول کېږي دا بیا auxiliary نه دی بلکې main word دی I am a student I am not a student am I a student he is a teacher is he a teacher he is not a teacher is he not a teacher who is he where is he where is your father how is your mother how are your brothers how are your students how is your student how is your teacher how am I how are you نو دا ټول مرګلو is am are چې کله په سچويشن کې وکارول شي نو دا simple present tense نه present continuous ځکه چې present continuous tense هغه tense ته وایي چې هغه ing وخوري simple present tense نه پوه شي زما مرګلو مقابل continuous present continuous tense ته صحیح شو فکر کوم اوس present continuous tense خدای دې وکړي مرګلو چې خسته کون نشي درته ځکه چې ټنسونه دي تاسو مخکې خیر د ویل دي present continuous tense کې is د to be verb په توګه کارول کېږي verb ته ing ورکوو I am I سره am he she it سره is we you they سره are I am learning English I am teaching to the students I am teaching English I am راغلو verb ing وخوړه دا چې verb ing وخوړه دا continuous tense دی خو که چېرته هغې چې is am are راغلی و verb ing دا حتما present continuous He is teaching English. We are teaching English. I am teaching English. نو is am are دلته تغییر کوي نو دا خاص اکشن دی سچویشن نه دی ځکه چې verb ing وخوري دا هیڅ کله سچویشن کېدای نه شي We are playing cricket. We are going to school. I am going to school. She is washing the car. She is teaching to the students. She is sweeping the carpet. She is washing the dishes نو مثال دا غسه دا ټول مرګلو verb چې ing وخوري I am not teaching to the students I am not watching TV he is not going to school is he going to school am I teaching to the students am I watching TV are you going to school are you playing cricket what are you playing what are you watching Who are you talking to? Where are you going? Where is your father going? Where is your mom going? What is your father doing? What is your mother cooking? What are your brother and sisters making? What are your brothers and sons playing? Who is teaching to the students? Who is talking? No مرګلو د هر حالت ته چې واړوي how many lessons do you have in 1 week? It is the same. How many lessons do you have? Yeah, it is simple present tense. How many lessons do you have in 1 week? بالکل ډېر ښه مرګلو simple present tense او په مقابل کې present continuous tense د خلاص او بخښئ چې زه ګلولي صاحب ستاسو کمنټونه تاسو کومه دي چې تاسو یې چې ما کمنټونه نه لولئ زه به لاړ شم ستا کمنټ ته که پوښتنه دې کړې وي خو هغه دی فکر نه کوم مرګله تا داسې پوښتنه نه دی کړې که پوښتنه وي زه خدمت کې یم ښه مرګلو simple future tense او future continuous tense ته ځم صحیح دی simple future tense چې آینده کې واقع کېږي simple یې نوم دی هم اکشن ښیي هم state یا situation اکشن لپاره مستقل ورب لري simple present tense کې ماته وي چې اول فرم وکارول شو simple future tense اول فرم بالکل go walk talk speak read make close open teach read sit stand play دا ټول اول فرمونه په simple future tense کې کارول کیږي خو خاص simple future tense کې تاسو به will او shall کاروي صحیح شو لکه ارمان صاحب پوښتنه وکړه will I will he will she will you will they will we will ټولو سره will
خو شل خاص I او we سره کارول کیږي. I we I shall we shall I shall learn English we shall learn English. he shall داسې نه کارول کیږي. he she it they you دغه سره نه کارول کیږي. خاص I we یا first person singular او plural سره کارول کیږي. صحیح شو. کله چې ویل کارول شوی وي یا شل معمولا ویل او بیا اول فرم د verb یا د main verb کارول شوی وي دا به سل په سلو کې simple future tense وي. بل tense نشي کېدی قطعا. ښه او آینده دپاره کارول کیږي. I will learn English. زه به انګلیسي زده کم. I will learn English. I will go to school. I will speak English. I will teach to the students. I will go to Afghanistan tomorrow. I will respect my parents. I will pray in the mosque. I will graduate next year. I will teach to the students. نو کله چې ویل بیا مین ورب فرست فرم راغلی وي همیشه فرست فرم راځي. دا فقط و فقط سمپل فیوچر ټنس دی. همیشه سمپل فیوچر ټنس کې ما درته وویل چې فرست فرم کارول کیږي. learn I will she will learn English. he will learn English. we will play cricket. we will go to school. they will respect us. I will buy a car tomorrow. I will purchase some tickets for a game. مثال دا غسی I will go to the park tomorrow. I will مثال که منفی نو منفی ویل دی ویل نشاطه not. I will not I will not یا she will not یا they will not learn English. they will not go to school. they will not go to school. will not learn from each other. won't like a does not, doesn't, do not, don't, is not, isn't, are not, aren't, no, will not, won't. She won't come to school tomorrow. She won't learn English. She won't cry. She won't play cricket. Ka sawalya kabi will sartaka. Will you go to school tomorrow? Will you teach to the students? Will you play cricket with me tomorrow? Will you come to the ground tomorrow? Will you come to the ground next Saturday? No matter that tomorrow, the day after tomorrow, next year, next month, next week, next Friday, next Saturday, next September, the next kalima, yeah, after 2 years, after 3 years, after 6 years, after 9 years, after 2 months, after 2 hours, after 2 days, after 2 weeks, after 2 months. No, after, yeah, next, yeah, tomorrow, the day after tomorrow, the 2% per future tense ke time expression di adverbs of time karawal kigi. Da de muhim di mamulan adverbs of time pa khair di jumle ki karawal kigi. What will you do tomorrow? Where will you go tomorrow? Who will you teach tomorrow? What will you teach tomorrow? تب سبا چی شي تدریس کې چیرې بلار شي چې آینده دی بادا نو خدا چی شي و مرګلو دا ټول اکشن و چی شي و اکشن و سچویشن څنګه وکړو ما درته وویلې چې سچویشن د پاره سمپل فیوچر ټنس دی فیوچر کنټینیوس ټنس ټو بی وربونه راخلي چې سچویشن پی وخی ځکه کنټینیوس ټنس سچویشن نشي خدای ښه د فیوچر کنټینیوس ټنس اگزلری چی شي دی هغه ویل بی دی چې ویل بی نو کله که ویل بی کارول شوی او ورب ان جی وخوړه سل په سلو کې فیوچر کنټینیوس ټنس دی که ویل بی او اکشن هم دی که ویل بی راغلی او بیا سچویشن ونو دا به future continuous tense نه بلکه simple future tense وی مثلا I will be a teacher. I will be a teacher next year. راتلونکي کال ته به زه استاد will be اصلا مرګلو to be یا auxiliary verb د future continuous tense دی خو future continuous tense څه ته وایي چې اکشن وخی verb ing وخوري دا اکشن نه دی سچویشن دی verb ing نه دی خوړلی نو ویلی شو چې دا future continuous tense نه بلکې simple future tense دی ځکه simple future tense د خپل مربوطه continuous یعنی future continuous tense to be وربونه قرض کوي او ارمان صاحب تاسو ویلی چې تاسو خو دغه درس وروستی بړلی خو د انګلیسي ژبې د فونیټکس پاتې د هیله د یو دوه یا د فونیټکس واقعیت چې انګلیسي تلفظ کې ډېر اساسي رول لري د سمبولونه او فونیټکس اوازونه ډیفتانګ او دغه ډېر اساسي رول لري واقعیت خو تلفظ برخه کې پرونانسیشن کې نو
نه پوهېږم چې دغسې درس وروستی دی واقعیت لکه څنګه چې موږ ویلي وو خو راتلونکي جمعې په ورځ به موږ داسې خبرې کوو او هغه اکثره پروننسیشن یا تلفظ برخه کې فونیټکس اساسي رول لري هغه د اوازونو په شناخت کې ښه خو انشاءالله چې تصمیم به ونیسو ارمان صاحب انشاءالله خبرې به پرې وکړو ښه نو مرګرو I will be a teacher I will not مثلا he will be my father will be here tomorrow پلار به مې سبا ته دلته وي دا سچویشن دی اکشن نه دی مثلا I will be at home tomorrow سبا به زه په کور کې ومه مثلا my father will be in Afghanistan at 6 in the morning tomorrow سبا د سهار په شپږو بجو به مې پلار په افغانستان کې وي دا سچویشن دی ډېر ښه مثلا where will you be tomorrow سبا به ته چیرته وې نو دا دغسې نو دا چې کله سچویشن په حالت کې وي مرګرو ویل بي کارول کېږي ویل بي اصلا اګزلري د فیوچر کنټینیوس ټینس دی خو هغه سچویشن نشي خو دا سچویشن دپاره خپل مربوطه یعنې سیمپل فیوچر ټینس ته ورکوي چې سچویشن پرې وښیي نو دا تاسې ونه وایئ چې ویل بي اګزلري د فیوچر کنټینیوس ټینس دا به کنټینیوس وي نه کنټینیوس ټینسونه چې وي هغه انجي خوري او اکشن وي دا سچویشن دی ښه ځمه بل ټینس ته I will be president of Afghanistan next year. Nasiri Saib, Derkha, I will be president of Afghanistan after 5 years. پنځه کاله بعد به زه د افغانستان ولسمشر ومه بالکل انشاءالله دې کې شک نشته هغه څوک چې نن ولسمشر دی هغې هم لاس کاله مخکې دا تصور نه کولو چې زه به دغسې ومه هیڅ یعنی نه ممکنه نه دی ولې که سخته دی خو نه ممکنه نه دی I will be president of Afghanistan after 5 years after 6 years after 10 years نو ته کولی شي بالکل دغسې دی انشاءالله ښه مرګلو دا سیمپل اوس که فیوچر کنټینیوس ټینس ته راشمه to be ور مو پېژندلی دی چې will be دی نو کله چې will be وي ING ورکه هېڅ خبره نشته will be I will be verb ته ING ورکه I will be teaching English when you come کله چې ته راځې زه به په انګلیسي ژبې تدریس لګیا وم I will be teaching English will be بیا verb ING دا continuous tense د کوم continuous ځکه will be دغه future continuous I will be teaching English when you come کله چې ته راځې زه به د انګلیسي ژبې په تدریس لګیا وم دې معنا مرګلو دا دی چې آینده کې یو عمل هم تر اوسه واقع شوی نه دی خو آینده کې ته چې راځې د تا راتګ سره به ما د انګلیسي ژبې تدریس په جریان کې وي نو زه وایم I will be teaching English when you come کله چې ته راځې زه به د انګلیسي ژبې په تدریس لګیا وم مثلا زه تا ته وایم چې سبا ته کله راځې میدان ته we will be playing cricket when you come to the ground کله چې ته میدان ته راځې موږ به د کرکټ په لوبه لګیا وو نو دغسې future continuous tense د دې دپاره هغه کېږي مثلا when you come I will be sleeping یعنی زه به ویده وم په خوب به مې مثال دغسې ویده به وم چې ته راځې I will be sleeping I will be taking a nap when you come کله چې راځې زه به ویده وم نو یا مثلا I will be teaching to the students when you come. I will be talking on the phone when you come. I will be reading newspaper when you call me. مثال دغسې نو دا future continuous tense دی او ډېر اساسي او مهم په دا باندې پوه شئ ځمه simple past tense simple past tense مرګلو اول فرم خلاص اول فرم ما درته وایي چې فقط په simple present simple future tense کې کارول کېږي اوس دویم فرم د فعل ته main verb second form of verb بیا اوس second form چې go went دی speak spoke دی walk walked دی regular irregular verbونه ما تاسو ته تدریس کړي نو هغه simple past tense action I went to school زه مکتب ته تللی وم I went to school yesterday. پرون مکتب ته تللی وم. صحیح شو؟ دا went یا second form د verb نه موږ ته پاتې لګیږي چې دا څه دی دا simple past tense دی ځکه ما درته وویل چې second form of verb په هیڅ tense کې نه کارول کېږي بغیر د simple past نه second form چې د verb کارول شوی سل په سلو کې I will be checking books tomorrow when you go excellent ډېر ښه I went to school yesterday پرون مکتب ته تللی وم نو simple past tense چې وخت معلوم وي یو عمل شروع شوی وي ختم شوی وي او وخت معلوم وي
یعنی go to school I went to school مکتب ته تللی وم مکتب ته تللی راغلی یم اوس خلاص دی او وخت معلوم دی دا simple past tense دی I went to school yesterday second form of verb I went to school yesterday I watched TV yesterday we played cricket yesterday I taught to the students yesterday نو کله چې yesterday last year last month تیره میاشت last year تیر کال last week تیر هفته last September تیر سپتمبر last Friday تیر جمعه نو تاسو yesterday the day before yesterday last Friday last week last Monday yeah 2 days ago 3 days ago 6 weeks ago 6 hours ago 5 minutes ago 15 منټه مخکې شپږ ورځې مخکې نو تاسو ایګو کلمه yesterday the day before yesterday last او ایګو د څلور څه کلمې چې تاسو وکاروئ دینه past tense یا ماضي زمانه ثابتېږي نو تاسو کولی شئ که دې په باره کې ډېر ښکلي درسونه لیکچرې ما مخکې شته نو I went دې مرګلو هغه چې دی اکزلري چې دی هغه did دی did خپله دویم فرم یې did do دی do چې simple present کې do does وویلی did خپله دویم فرم دی do دی نو did کله چې وکاروه شي بیا went نشئ کاروی مثال که زه وایم چې I did not صحیح I did not یا I didn't نو دا went به بیا go کې ځکه چې did خپله second فرم دی do دی نو بیا د main verb چې went دی دا به خپله اول ته راشي I did not go to school yesterday زه پرون مکتب ته نه وم تللی I did not watch TV last night ما تیره شپه تلویزیون ونه لیدو I did not meet with my parents last September تیر سپتمبر مې د خپل مور و پلار سره ونه لیدل I didn't go to Afghanistan last Monday تیره دوشنبه افغانستان ته لاړم نه I did not go to school 6 hours ago شپږ ساعته مخکې مکتب ته لاړم نه نو ته کولی شې چې دغسې یا په کوشن کې Did you go to school yesterday آیا پرون مکتب ته تللی وې Did you play cricket last night تیره شپه د کرکټ وکړو Did you watch TV last night یا information question What did you do yesterday پرون دې څه شی وکړه Where did you go last week تیره هفته چېرته تللی وې Where did you go last Monday تیره دوشنبه چېرته تللی وې مثال دغسې دا مرګلو ټوله اکشن و څه شی و اکشن ښه اوس ځمه سچویشن ته simple past tense کې سچویشن څنګه کوو یا state ما درته ویلې چې simple past tense state یا سچویشن دپاره به د past continuous tense نو I picked the call excellent I checked his books yesterday I didn't eat this morning excellent ټوله جملې مو ډېرې ښکلې جملې او سچویشن به څنګه کوو مرګلو که زه وایم چې زه پرون مریض وم زه پرون په مکتب کې وم زه مثلا پرون په کور کې وم سچویشن څنګه وکړو سچویشن دپاره به د simple past ته د past continuous tense راخلي ښایي past continuous tense to be وربونه یې auxiliary څه شی دی هغه was او were دی څه شی was او were was were خپله د SMR دویم فرمونه د second form دی ښه was د I سره he she it سره was I was he was she was it was were د plural سره we were they were you were دغسې I was sick last night I was sick زه مریض وم تیره شپه last night I was sick yesterday زه پرون مریض وم I was sick 2 days ago 2 ورځې مخکې مریض وم I was sick the day before yesterday پرونه بله ورځ مریض وم I was sick 2 hours ago 2 ساعته مخکې مریض وم I was in hospital last Friday تیره جمعه زه په شفاخانې کې وم نو وګوره دا ټول سچویشن دغسې we were friends last year پروسه کال موږ مرګلي وو we were friends موږ مرګلي وو last year یعنی اوس مرګلي نه یو we are not friends anymore we were friends last year پروسه کال موږ مرګلي وو یعنی اوس نه یو مطلب ځکه simple past مخکې شروع شوی مخکې ختم شوی وي نو مرګلو was were معمولا دا د past continuous tense to be وربونه دي
خو پاس کنټینیوس ټو بی وربونه په هغه صورت کې کیدای شي چې ورب ING وخوري او اکشن وښیي. کله چې ورب ING ونه خوري او سچویشن وښیي لکه دلته، نو دا بیا پاس کنټینیوس ټینس نشي کېدای بلکې سیمپل پاس ټینس کېدای شي، مربوطه سیمپل ټینس. ځکه دواړه ټینسونه په خپلو منځو کې داسې یو ورکړه درکړه لري، معاملې لري. چې مثلا فیوچر کنټینیوس ټینس سیمپل فیوچر ته وایي چې زه خو سچویشن نشم خدای، نو دا باندې ویل بی باندې زه په سچویشن کې څه شی کوم، راشه ته خو هسې خدای شي تا ته درکوم. پاس کنټینیوس ټینس سیمپل پاس ټینس ته وایي چې واز ور زه سچویشن یا سټیټ نشم خدای تا ته درکوم، ته خپل سچویشن پې وښیه، همداسې کار کوي. نو دوی خپلو منځو کې داسې راکړه ورکړه لري، معاملې لري. نو په دغه صورت کې I was sick دا اگزلري دلته نه دی بلکې مین ورب دی. صحیح دی چې دا لینکینګ ورب یا کاپي ورب مخکې وربونو په باره کې ما ویډیو شته. ښه was پاس کنټینیوس ته که راشم ما خو وایي چې was ور یاسي هغه دی، خو ورب ته ING ورکړه I was going to school. I was going to school اکشن شو، اوس سچویشن نه دی. I was going to school when you came. کله چې ته راغلې زه مکتب ته روان وم. I was going to school when it rained. کله چې باران شروع شو. when it rained. کله چې باران وورېدو، مثلا کله چې باران وورېدو، مثلا I was going to school زه مکتب ته روان وم. موږ پښتو کې دغسې وایو I was going to school زه مکتب ته روان وم when it rained کله چې باران شروع شو. صحیح شو. زه مثال وایم I was teaching to the students when my friend called me. زه شاګردانو ته په تدریس لګیا وم چې ملګري مې زنګ والو، یعنی ما تدریس په جریان کې و چې هغې زنګ والو، هغې قطع کړو، هغې دغه قطع کړو. پاس کنټینیوس چې په ماضي کې یو عمل په جریان کې وي، په تیر وخت کې یو عمل په جریان کې یو بل عمل یې قطع کړي. مثلا د دویم عمل په سمپل پاست کې معمولا راځي. مثلا زه ووایم She was cooking when I knocked the door. She was cooking دغه په پخلی لګیا وه چې ما دروازه وټکوله، یعنی کله چې ما دروازه وټکوله د هغې پخلی قطع شو، نو دا دویم عمل سره هغه اولنی عمل جریان قطع کیږي. I was watching you when you went to school. دغسې I was watching you. د دویم کوشش وایي سمپل پاست ټینس کې زبی نصیري صاحب وکاروه دغسې I was watching you when you مثلا وکه چې کله بیدار شو، ما تا ته لیدل چې ته بیدار شوې، یا when you مثلا یا laughed at me کله چې ته ما پورې وخنده رک چې وایي. خو مطلب ده we were playing cricket when you came. کله چې ته راغلې موږ د کرکټ په لوبه لګیا وو. we were playing cricket. نو دغسې we were I he she her سره یا څنګه سره was we دې سره یا پلور سره ور کارول کېږي. ښه خدای دې وکړي په دې باندې پوه شوي وئ. دا اسانه وه. زما مرګلو بل ټینس ده چې هغه present perfect ټینس دی. مرګلو perfect ټینسونو ته یو شي ته مو فکر وي چې perfect ټول ټینسونه چې duration of time ښیي، دا اکثره مجموعه for 2 months for 6 years for 2 کاله دغسې یو 2 میاشتې داسې مجموعه د وخت ښیي، یا د یخ کال نه را په دې خوا د دغ کال نه را په دې خوا، نو دغسې هغه ښیي. دا اکثره duration of time ښیي. صحیح شو. present perfect tense مرګرو present perfect tense ماضي زمانه ده، خو simple past tense سره خاص فرق داره چې simple past tense کې وخت معلوم وي. yesterday, the day before yesterday, 2 hours ago, 6 months ago, 2 weeks ago, 2 minutes ago, 6 minutes ago، او مثال last year, last Friday, last September. خو present perfect tense کې ټیم نه معلوم وي. خاص دغه فرق دی، نور دواړه یو شی دي. ښه او present perfect tense کې د ټولو present perfect, future perfect, past perfect د درې واړه perfect tenseونو کې دریم فارم کارول کېږي. دغو دوو کې اول simple past کې second، present perfect, past perfect, future په دغو کې دریم. یعنی go and gone کارول کېږي. speak spoke spoken spoken یعنی دغو کې کارول کېږي. see saw seen دغو کې کارول کېږي. دریم فارم د main verb په دغو کې کارول کېږي. صحیح شو. اوس present perfect tense اکشن دپاره مستقل وربونه لري. هغه څه شی دی؟ have بیا دریم فارم. دریم مثلا I we you دې سره have، او he she it سره has یعنی سنګل سره.
I have learned English. ما انګلیسي زده کړه. I have learned English. کله معلوم نه دی خو زده مې کړه. I have learned English. داسې نشي چې I have learned English yesterday یا last year. که ته وایې چې پروسه که last year وایې بیا لازمه ده چې د have تی لرې کې I have learned English last year. ځکه simple past tense وخت معلوموي. نو که چېرته last year وسره ټیکه که نه معلوموي I have learned English. او یا که she که دا چېرته have has کې نو دغه به بیا I he she it she he یا she یا it هر شی چې تا ته خوند درکوي. She has learned English. هغې انګلیسي زده کړه. هغې انګلیسي زده کړه. مثلا he has passed the test. هغه امتحان کامیاب کړو یعنی پاس یې کړو. pass the test کلم ضرور نه دی او معلوم هم نه دی. he has passed the test. که ته وایې چې پرون he passed the test yesterday بیا به simple past وایي بیا به has نه. نو کله چې have has کارول شوی بیا دریم فرم دی. main verb learned past مثال cooked seen دغسې نو بیا دغه خاص چې څه دی present perfect simple tense دی. how has بیا دریم فرم. how has بیا دریم فرم. مثلا I have seen you. I have seen you somewhere. یو چیرته مې ته لیدلی. I have seen you somewhere. یو چیرته مې ته لیدلی. دا چې چیرته معلوم نه دی کله دا معلوم نه دی خو I have seen وګوره have راغلی بیا دریم فرم. نو I have چې کله have راشي یا has راشي یا که she has seen you مثلا somewhere نو کله چې have یا has بیا دریم فرم ولګیږي نو دینه معلومیږي چې دا دریم فرم نه خپله معلومیږي. دریم فرم چې وي دا به یا present perfect وي یا past perfect یا future perfect. خو که چېرته د سی دریم فرم نه مخکې have یا has راغلی وي دا به همیشه present perfect وي او دغه نوره future perfect او past perfect درته ښیم. سین خو د دریم فرم په درې شو perfect simple tenseونو کې کارول کیږي. خو که چېرته have has تی مخکې راغلی وي یا have has پکې کارول شوي وي have د plural سره او has د singular سره نو تاسې ویل چې دا present perfect tense دی. دا خو اکشن و. I have not seen you. Have you ever seen me یا seen him. Where have you seen him لکه دغسې هغه خو تاسې پوهېږئ. نو اوس راشم سچویشن ته چې ښه سچویشن دا خو simple tense دی دا خو اکشن و. سچویشن څنګه ښیي؟ سچویشن دپاره د present perfect continuous tense to be راخلي. هغه څه دی؟ هغه have has په ځای has been دی. د have په ځای have been دی. have been او has been. have been د جمع دپاره د present continuous tense to be ور دی او has been د جمع دپاره د present perfect continuous tense وبغه present perfect ده. have been او has been دواړه د present perfect continuous tense auxiliary دي. خو اکشن دپاره چې verb انجي خوري verb انجي ونه situation هغه دا به present perfect simple tense. مثلا she has been a teacher. She has been a teacher for 2 years. 2 کلونو راهیسې هغه استاده دی. She has been اصلا د present perfect continuous tense auxiliary دی. خو هغه چې اکشن وښیي دا خو اکشن نه دی. سچویشن شو. سچویشن دا present perfect continuous نه بلکې present perfect simple tense دی. She has been a teacher for 2 years. I have been a teacher for 2 years. She has been my friend for 6 years. I have been her friend for 6 years. دغسې مثال we have been we سره خو how we have been friends for 10 years. لس کلونو راهیسې موږ مرګلي یو. we have been friends for 10 years. نو وګورئ مرګلو have been راغلو او دا سچویشن دی. have been او has been دا دواړه د present perfect continuous tense auxiliary دي. خو کله چې سچویشن په توګه وکړل شي دا present perfect continuous tense نه دی بلکې present perfect simple tense دی. ځکه present perfect continuous tense سچویشن خدای نشي. ټول simple tenseونه سچویشن ښیي. دا هم نشي په دا دم خلاص.
ان شاء الله هغه مرګري چې وایي چې د present perfect او present perfect simple tense د simple past tense ترمنځ فرق وکړه، فرق هم دا وګرانه چې هغلته وخت معلوم دلته نه معلوم، هلته second form د verb او دلته third form د verb کارول کیږي. دا هغسې ښه. future perfect simple او future perfect continuous. future perfect آینده کې مکمل شوی وي، یعنی آینده کې به مکمل شوی وي، آینده کې به مکمل شوی وي. او دا کې هم third form کارول کیږي. third ځکه چې third form هم present perfect کې لکه اوس مو ولیدو او په future perfect کې third form of verb کارول کیږي، خو خاص د هغې نه به مخکې will have کارول کیږي. will have د singular plural ټولو سره I will have, you will have, they will have, he will have, she will have. مثلا she will have, she will have, she will have eaten. Eat, ate, eaten. Eaten دريان فرم دی. She will have eaten lunch when you come. کله چې ته راځې هغې به د غرمې ډوډۍ خوړلې وي، یعنی آینده کې به یو عمل مکمل شوی وي مخکې د بل عمل د وقوع نه. مثلا she will have eaten lunch when you come. کله چې ته راځې هغې به د غرمې مړۍ خوړلې وي. زه وایم I will have eaten lunch when you come. I will have eaten dinner when you call me. کله چې ته ما ته زنګ وایې ما به د ماښام ډوډۍ خوړلې وي، یعنی آینده کې به یو عمل مکمل شوی وي مخکې د دې نه چې یو بل عمل واقع شي. She will have gone to Afghanistan when you come. کله چې ته راځې هغه به افغانستان ته تللی وي، یعنی تا راتګ نه مخکې به هغه د یو عمل نه ته راغلی نه هغه افغانستان ته تللی دی. خو کله چې ته راځې she will have gone to Afghanistan, she will have left هغه به تللی وي. مثال زه تا ته وایم، مثال I will have taught English grammar when you call me. کله چې ته ما ته زنګ وایې ما به د انګلیسي ګرامر تدریس کړی وي، یعنی خلاص کړی به وي. نو مطلب دا چې دغسې ما درته وایي چې third form خو هم په present perfect هم future perfect هم past perfect کې کارول کیږي. خو که چېرته will have مخکې ترې راغلی نو پوه شه چې د will have د خاص دغه نه ثابتېږي چې د future perfect tense دی. ښه دا خو اکشن و مرګرو. سچویشن یې څنګه کو؟ ما ته وایي چې future perfect simple tense به د سچویشن دپاره د future perfect continuous tense هغه راخلي auxiliary. ښه نو د future perfect continuous tense auxiliary څه شی دی؟ او وبخیر مرګرو فکر کوم چې ما دغه میس کړو present perfect continuous tense مې درته تدریس نه کړو. present perfect continuous کې have been او has been کارول کېږي. verb ing خوري زه به یې زه ووایم I have been teaching English for 2 hours. I have been teaching English for 2 hours. د 2 ساعتونو راهیسې د انګلیسي ژبې تدریس کوم، یعنی مسلسل 2 ساعته کیږي. I have taught که present perfect وایم داسې، خو I have taught کې لږه وقفه راغلې وي. I have been teaching کې هېڅ وقفه نه وي، دا constant. وبخیر مرګلو چې بیا هم هغه فیسبوک فکر کومه چې انټرپ شوی و څه وقفه پکې راغله، نه پوهېږم چې مشکل څه و. نو I will have been in Afghanistan when you come. will have been اصلا د future perfect continuous tense auxiliary دی، خو سچویشن کې چې وکارول شي future perfect continuous tense اکشن نشي خو نو دا به future perfect simple tense وي. I will have been in Afghanistan when you come. کله چې ته راځې زه به په افغانستان کې وم. مثال زه وایم کله I will have been in hospital when you call me یا when you come یا when you ask about me. کله چې ته ما په باره کې پوښتنه کوې زه به په شفاخانې کې وم. پوه شو؟ یعنی دا I will have been sick when you call me. لکه زه به دغسې وم یا به مریض وم چې ته داسې. نو په دې اساس مرګرو will have been د سچویشن کې د ټولو سره how will have been, he will have been, she will have been, I will have been دغسې د future perfect simple tense situation لپاره will have been کارول کېږي. دا اصلا will have been خو ما درته وویل چې auxiliary د future perfect continuous tense دی. نو future perfect continuous tense ته اوس لاړ شم، هغه اسان دی په دې چې خاص هغه ښیي دا situation نه ښیي. صحیح شو؟ situation نه ښیي، action ښیي. future perfect I will have been teaching reading writing. I will have been teaching
for 2 hours when you call me. I will have been teaching for 2 hours. یعنی ما به د 2 ساعتونو دپاره تدریس روان ساتلی وي when you come. یعنی مطلب دا چې کله چې ته راځې ما خو به تدریس په جریان کې وي خو د تدریس د جریان به مې 2 ساعته تیر شوي وي. I will have been teaching for 2 hours when you come. دا معنی ما به 2 ساعته رئیس یا 2 ساعتونو دپاره تدریس کړی وي چې کله ته راځې. نو دا future perfect continuous tense خاص اکشن ښیي او سچویشن نشي ښودی. دغسې اوس ځمه اخري ټینس ته چې past perfect tense او past perfect continuous tense د اخري 2 ټینسونه simple. ښه ملګرو ما درته وویل چې past perfect tense کې دریم یا third form of verb کارول کیږي. خو څنګه مثلا eat eaten speak spoken او read مثلا خو څنګه یې وپېژنو read. ښه I نو دلته به که have راشي present perfect که will have راشي future perfect او که had راشي دا به past perfect. نو کله چې had وکارول شي بیا third form نو دا به خاص perfect past perfect simple tense وي. I had eaten. I had eaten یا I had waited یا I had مثلا waited for 2 hours when you came. کله چې ته راغلی ما 2 ساعته انتظار کړی و. I had waited for 2 hours when you came. کله چې ته راغلی ما 2 ساعته انتظار کړی و. یو عمل به مکمل شوی وي مخکې د بل عمل نه. مثال زه تاته ووایم چې the plane had left when I came یا 2 hours before I came. یعنی تیاره زما د راتګ نه 2 ساعته مخکې تللې وه. نو کله چې ته وایې چې ته یعنی ته چې راځې تا نه 2 ساعته مخکې یعنی تیاره تللې وی تا راتګ نه نو ته دغه دپاره past perfect simple tense کارولی شي. مثلا زه وایم I had slept for 50 minutes when he called me. ما 50 منټه خوبم کړی و چې ما ته هغه زنګ ووهلو. یعنی ما خوب یعنی 50 دقیقې پوره شوي مې دا تکمیل شوی چې هغې زنګ ووهلو. نو دا داسې عمل دپاره تاسې د اکشن دپاره داسې past perfect simple tense کارولی شئ. یعنی past د third form وګوره دلته کارول شوی د third form ما درته وویل چې خاص په past perfect simple tense کې نه بلکې په future perfect او present perfect tense کې هم کارول کیږي. خو دغه نه به تاسې پېژنئ چې مخکې ورنه had کارول شوی ده دا به past perfect simple tense وي. ښه situation ته څنګه نو situation کې ما وایي چې past perfect simple به د past perfect continuous tense to be verb راخلي. هغه څه شی دی هغه had been دی. څه دی had been. ښه situation کې I had been in Afghanistan. I had been in Kabul when you called me. کله چې تا ما ته زنګ ووهلو زه چېرته وم زه په کابل کې وم. زه مخکې یعنې مخکې د دې نه چې تا زنګ ووایې تا زنګ د وهلو نه مخکې I had been in Kabul for 6 hours when you called me. زه یعنې 6 ساعته خو مې کابل کې هم تېر شو چې تا ما ته زنګ ووهلو. نو تاسې کولی شئ ما درته وایي چې ټول perfect tenseونه duration of time ښیي. نو تاسې ښه خبره دا دی دا I had been اصلا د past perfect continuous tense auxiliary دی خو situation کې کارول شوی situation perfect continuous tenseونه situation نه ښیي. نو دا به past perfect simple tense وي نه past perfect continuous tense. I had been in Kabul for 6 hours when you called me. یعنې 6 ساعته مې په کابل کې هم تېر شوي وه چې تا ما ته زنګ ووهلو. دغسې مثلا مثال الرقم که چېرته د شین وي که هی وي که سینګولر پلورل وي ټولو سره had been کارول کېږي. دا اصلا had been د past perfect continuous tense auxiliary دی. راشه چې past perfect continuous tense auxiliary څنګه خاص past perfect continuous tense خاص دا به اکشن شي. دا به situation نه واوړي I had been watching movie. I had been watching movie for 2 hours.
د 2 به زه داسې په عددونو ولیکم TWO 2 hours. I had been watching movie for 2 hours یعنی 2 ساعتونو رئیس مې لکه فیلم لیدلی و، یعنی لیدلی دا نه منه چې مخکې شروع شوی و لیدنه مې د 2 ساعته مې 2 ساعته وشو when you called me. مثلا کله چې تا زنګ ووهلو نو مطلب دا چې د 2 ساعته پوره شوي مو. I had been watching movie. نو مثلا دا منه چې دا په جریان کې وو خو 2 ساعته لا د هغه جریان کې و 2 ساعته له مخکې شروع شوی تر اوسه پورې. نو دا چې کله وخت پوره شو. مرګلو دا د ټینسونو مختصر تکرار. یو ویډیو هغه شوه قطع شوه او بیا مې بله ویډیو شروع کړه. درسي لیکچر لږ اوږد شو خو اساسي هدف دا و چې درسونه باید تکرار شي او مفید تمام شي. نوره مرګلو زحمت نه درکومه تر بعدي درس راتلونکي جمعې په ورځ به مرګلو موږ تاسو مرګلو سره ځینې خبرې کوو. بیا ځینې ملګري چې غواړي چې خبرې وکړي او لایف کې راشي نو تاسې کولی شئ لایف کې راشئ، خپل نظریات او وړاندیزونه، خپل درس څومره مفید تمام شوی دی خپلې البته خپل نظریات مو راسره شریک کړئ او تر بعدي کال دپاره چې 2020 میلادي کال دی د هغې دپاره به زه خپلې څه برنامې چې لرم هغه به م انشاءالله تاسو سره شریک کړم. که تاسې د بعدي کال دپاره ځینې سپارښتنې لرلې هغه به موږ سره شریک کړئ د درس د بهبود دپاره. نوره مرګلو تر بعدي درس پورې مو په لوی او متعال خدای سپارمه. ښه وختونه ښې چارې. الله مو عزتمندانه. مننه.